زه او کوچنی خور به مې د ماشومتوب په ورځو کښې اکثره وختونه وږي ویده کېدلو. مور به مو دروغ راته ویل. هغه به راته ویل د ستورو شمارل شروع کړئ نو ډوډۍ به را پیدا شي او ډېره. موږ به هره شپه د ستورو په شمېرلو ستړي شوو او ستومانه به ویدې شوي وو. په دې توګه به موږ هر وخت سرونه هسک نیولي وو. کله لوږې به مو نسونه خوږېدل هم. کوچنۍ خور مې په داسې حالات کې وفات شوه چې سترګې یې اسمان ته نیولې وې او مړه شوه. د هغې د جنازې په ورځ موږ ته خلکو ډېره ډوډۍ راکړه. موږ ښه ماړه شوو او په مړه ګېډه ویده شوي وو. خو خورکۍ مې بیرته کور ته رانغله. هغه زما ډېره یادېدله. ما او هغې به هره ورځ یو ځای لوبې کولې. مور ته مې وویل هغوی دې زما خور بیرته راولېږي او ډوډۍ دې بیرته واخلي. زه به مې د خور پر ځای ستوري شمارم او ما دې ورسره بوځي. خور مې بیرته رانغله. زه هره ورځ ستورو شمېرنه کې غلطېږم. 1 2 خور مې 4 همداسې په ژړا شم.